Assalamu alaikum everyone. Students, نن زمونږه MS Excel lecture number 7 دی. په لیکچر کې به مونږه بیسیکلی زموږ سره په هوم ټیب کې چې کوم نمبرز ګروپ دی او د نمبر ګروپ کې چې دنه کوم نمبر ریلیټډ آپشنز دي دا ډیسکس کوو. صحیح ده سټوډنټس. امید لرم چې تاسو زموږ پریویس لیکچر کوم چې په الاینمنت باندې بیسډ هغه تاسو کتلې. مونږه د هوم ټیب چې کوم آپشنز دي دا چې کوم دی سټپ بای سټپ شروع کړی دی. پس مونږ پورټ ریلیټډ ګروپ چې کوم آپشن او بیا دا چې کلیپبورډ ریلیټډ او په پریویس لیکچر نمبر 6 کې مونږ الاینمنت ریلیټډ چې دا کوم ټول آپشنز دا په ډیټیل سره ډیسکس کړو. نن زموږ سره چې کوم آپشنز دي هغه زموږ سره کم دي، هغه زموږ سره دي نمبر ریلیټډ. سټوډنټس لیټس سپوز ما سره دلته ما لیټس سپوز رائټ کو 50. صحیح ده 50 مې رائټ کو وز سکوما دا سمپل داسي زرالم په دې کارنر باندې می کرسر ودرو پلس ساين چې کله راشي دا ما سمپل ډریګ ان راکو. صحیح ده چې کله دا ما داسي ډریګ کو او تاسو کته شي ما په دې باندې څه فارمیټ اپلای کړئ. لیټس سپوز دلته څه کوم دا د 51 په ځای لیټس سپوز ما کو 55. صحیح ده او دا دوه سیلز می سلیکټ کړه داسي. صحیح ده د سلیکټ کړه او سمپل می داسي ډریګ کوم تاسو سره په 5 باندې دا باندې راشي. صحیح ده په سیکوینس باندې. اوکې و سټوډنټس کته تاسو دې ته وګورئ دی سمپل دی نمبرز ته دا ګور زموږ سره سمپل نمبر ده کنه 50 دی 55 دی and so on. سو زه چې کله دا سیل سلیکټ کوم یا لیټ سپوز دا پس 3 سیل سلیکټ کوم نو تاسو کته شي دلته زموږ سره په دې نمبر فارمیټ کې لیکل دی جنرال. وس که تاسو په دې باندې کارسر ودرو تاسو ته هغه یو دغه هم ملاويږي چې چوز د فارمیټ فار یور سیل چې ستاره کوم سیل دی د لپاره ته یو فارمیټ چوز کا such as like a percentage format فیته لګي currency format date time دی ایکسترا. صحیح ده نو دا فارمیټ موږ په خپل نمبرز باندې اپلای کولای شو. و سټوډنټس اورغه سمپل کړه جنرال مخ تاسو د اپشن وې نو آی تھنک سو چې دا به هم زمو سره somehow خبرې چول درته دا وې ما چې ځکه چې دا زمو سره شارټ ټیک تاسو بل ایډیا هم راشي د اپشن ریلیټډ. ګوره کله چې پر ډالر ساين باندې څه سره ودرو موږ ته سم ته ډیسکرپشن ملاوي شي چې اکاونټینګ نمبر فارمیټ دا کوم نمبر فارمیټ چې زمو سره په اکاونټینګ کې یوز کیږي فارمیټ از ډالر یورو and other currency مطلب زموږ سره کوم کرنسی فارمیټ چي کنه لکه ډالر زموږ سره کرنسی فارمیټ د سمپل په ځای کلیک کما نو تاسو کته شي زمونږه ترې ټیکس یو ډالر ساين راغی. ډالر ساين ورسره راغی مطلب دا زموږ سره یو کرنسی فارمیټ دا مونږه یو لکه مخکې زموږ سره سمپل کدا دوه سیلز سلیکټ کوم تاسو کولی زموږ سره جنرال دی کنه هو دا زموږ سره ساده جنرال فارم پاتې نشو دا زموږ سره از ا کرنسی ډیل کیږي مطلب سم هاو تاسو کنسیډر کړئ دا زموږ سره د یو پروډکټ پرایس دی اور سم هاو سمثینګ ایلس دی. صحیح ده خو مطلب دا چې دا زموږ سره وس اکاونټینګ ریلیټډ آپشن دی از ا کرنسی تاسو دا ډیل کولای شئ. صحیح ده ډالر ساين نه کنه اوس که زه غواړم سټوډنټ چې په دې کې زموږ سره د کم زیروز راغل دي لکه مطلب د هر یو ریجن ځان خپل کرنسی فارمیټ لیټ سپوز د کم ځکه ور سره د ډیسیمل نه بعد زیرو سمیټر نه کې تاسو څومره لګوي خو لکه یو هر ریجن ځان خپل فارمیټ یې کنه چونګې یونیورسل فارمیټ زموږ سره دار خو تاسو زیرو ایکسترا لګوي ته یو زیرو ختموي نو غیر پر سمپل زموږ سره دلته د آپشن دي تاسو کته شي د زموږ سره انکریز ډیسیمل وي او ډیکریز ډیسیمل دی. صحیح ده سټوډنټس که تاسو شرط بل زیرو لګوم سمپل ما په انکریز زیرو باندې کلیک کوم زموږ سره یو بل زیرو راغی که زه په ډیکریز زیرو باندې کلیک کوم تاسو کته شي زموږ سره د دې نه غ زیرو چې کم دی د ډیسیمل پوینټ رائټ سایډ ته کم زیروز دي دا انکریز کیږي او ډیکریز کیږي سمپل ته دي آپشنز نه. صحیح ده نو تاسو خپل ریکارډینګ چې څنګه تاسو خوخه یې غشان کوي. بل سټوډنټ زموږ سره پرسنټیج دی چې د ډالر په ځای نه زم چې دا څه پرسنټیج لګوم پرسنټیج اوس کار خبر ده پرسنټ موږ څنګه چې لکه 50 ونه دی نه جوړ کو دي 5000% جوړ کو پرسنټ مطلب دا لري یاره ملټیپلای with 100. صحیح ده لکه لیټ سپوز که تاسو ته وخیم کنه چې 50 ملټیپلای with 100 وګوره زموږ سره سیم سیز راغی کنه. صحیح ده زموږ سره سمپل پرسنټ ساين وسره شي خو په 1000 کې ول زره ورکې نو دا به تاسو هم رسټوي چې مطلب موږ سمپل پرسنټ ساين غواړو او د نور قصې لکه دا ملټیپلیکیشن وغیرہ ورسره غواړو. اوکې نو دا زموږ سره دغه پرسنټ وال اپشن شو دا غینه با سټوډنټس کز دا سیل سلیکټ کما زموږ سره ته کام ده ګوره زموږ سره یونیورسل فارمیټ سره چې 3 ډیجټ په زموږ سره کام لګي نو چې سمپل بل د کام سټایل تاسو کته شي کنه فارمیټ with 100 سیپریټر مطلب 100 زموږ سره 100 لکه مطلب پلس ویل یاد صحیح ده نو سمپل په دې باندې کلیک کما ساري لیټس په دلته کلیک کما دا ځکه کام تاسو کته شي زموږ سره دلته یو کام ولګیدا خو اکاونټینګ فارمیټ لیټ سپوز دا وی فارمیټ جنرال کما او زه دا کوم نو لیټ چیک اور راځي ما زم مسترای کوم چیرې خو سمپل تاسو دینه د زیرو په دی آپشن په ترو هم ختمولای شي او انکریز کولای شي سمپل دا هم تاسو کولای شي. صحیح ده لیټ سپوز ما سره دلته لیټ سپوز نور څه ډیجټس دی سمپل دا سی یا زلت ولیکم 5 دا سی 100 کم کنه
او په دې باندې هم زه سیم دغه کاما اپلای کوم او د دې د زیرو چې کوم دی دا ډیکریز کوم او سمپل دا دوه د سلیکټ کوم دا سی ډریګ کوم ډیګن را کوم تاسو کتلی شئ دا موږ سره 5101 ها ساره زموږ سره دې سم یک اټ کیږي د دې سم یک اټ کیږي نو دیټس وای د کاما په تر باندې آی هوپ سو چې دا سیستم زموږ سره لګ سم هاو کنفیوز کیږي نو دیټس وای زه به څه کوم دا نوري ویډیوز به کلیر کوم صحیح ده سره کلیر شو اوکې دا زه سمپل ریک کوم داسي and I will okay ها وس سټوډنټ تاسو لګي وګورئ پر ایگزام سره فارمیټ دی وغیرہ وغیرہ کسی دا تاسو خیر سره نیکسټ لیکچر کې په ډیټیل سره به وایم چې دې خبرو څه مقصد دی خو دلته زموږ سره چې موږ کاما اپلای کړل موږ فارمیټ اپلای کړل نو دیټس وای زو سټریګن راکوم خو موږ ته خپل زموږ چې کم مقصد د فاره موږ غواړو چې زموږ سره د اپشن اپلای شي غنه اپلای کی بیکاز چې دلته په موږ د کاما والا چې کوم سپریټر سټایل دی دا به موږ اپلای کړی دی لکه سمپل کوم موږ وګورئ کنه simple چې داسې 5000 ولیکم او داسې 5000 and then whenever I drag and drop somehow like that نو زموږ سره دا چې کوم دی د فیل سیریز یا فیل سیریز چې کوم دی د اپشن راځي خو دلته زموږ سره دغه اپشن نه راځي لکه مخکې تاسو دلته ما څه ولیکو دلته ما somehow لیکلی و که نه لیټ سپوز ما 5000 څه ولیکو که نه اوس که دا دواړه زه داسې دغه کومه داسې کوم نو تاسو کتلی شئ زموږ سره په هغه سیکوینس کې راځي خو دلته هغه نه اپلای کېږي بیکاز اف دیټ اوکې ښه اوس سټوډنټس موږ سره بل دا اپشن خو چونکې وشو اوس موږ راځو فارمیټ ته نو فارمیټ ته زه سمپل ذریعه فارمیټ بیرته جنرل کوم اوکې نو زموږ سره دا ټیکس دی اوس پرې ټیکس باندې لکه چونکې الریډي زموږ سره جنرل فارمیټ دی زه د فارمیټینګ چینج کول غواړم نو زموږ سره نمبر فارمیټ راځي دا سمپل زموږ سره څه شو نمبر فارمیټ شو چې پای کې زموږ سره 2 زیروز راځي لکه لیټ سپوز موږ تاسو پروډکټ باندې به هم کتلی چې یو 50 روپۍ پروډکټ دغه سره 2 زیرو لګېدلی صحیح ده یا ورسره تاسو چې کوم دی سیوا کولی کمولی شئ زیرو زیاتې بیخي ختمولی هم شئ صحیح ده د هغې نه بعد سټوډنټس دا زموږ سره اوس کوره چې کله دا سیل څه کلیکټ کوم نو دلته زموږ سره فارمیټ ته دی زموږ سره څه شو کېږي ایز نمبر شو کېږي که زه چېرته لیټ سپوز پرې کرنسي فارمیټ اپلای کوم نو ګوره په دې کرنسي فارمیټ کې او په اکاونټینګ فارمیټ کې سم هاو تر سپیس فرق دی صحیح ده نور که موږ فارموله لیټ سپوز اپلای کړو یا موږ بل څه کوو نو زما ته خو پکې لکه داسې ډفرنټ نه ښکاري نو مې پکې دومره چېرته لیدلی دی چېرته یوز کوی موږ نو په دې کې زموږ سره ښه اوس یو هغه زموږ سره دلته کېږي لکه ما سمپل سم کو کنه سم ما څه کو چې یاره د ټولو ویلیوز چې کومې دا زموږ سره سم شي نو چې کله ما سم کو چې ډالر ساین نه نغې ولې را نغې لیټ می کلیر اټ صحیح ده دا زموږ سره کرنسي فارمیټ شو او په کرنسي فارمیټ کې لیټ سپوز دلته زه بیا په دې باندې د سم دا کوم فارموله ده دا به زه اپلای کوم مطلب زما دا چې یاره دا ویلیو زه سم کوم ښه 300 زموږ سره راغی خو دې سره ډالر ساین چې کوم دی هغه را نغې ولې را نغې لیټ می کلیر اټ سره سمپل دا ویلیوز هغه اډ کېږي صحیح ده په کار خو داسې وه ښه اوکې دا ځکه راځي داسې چې زموږ سره که موږ د دې سیل فارمیټ وګورو زموږ سره کسټم دی صحیح ده د دې سیل فارمیټ به ته هم موږ چینج کوو لکه ګوره که لیټ سپوز دلته د دې سیل فارمیټ الریډي په کرنسي کې والم صحیح ده د دې سیل فارمیټ په کرنسي کې واغستو اوس به زه فارموله اپلای کوم نو اوس به زموږ سره ډالر ساین چې کوم دی هغه راځي تاسو کتلی شئ که نه اوکې ښه اوس سټوډنټس دا زموږ سره سمپل د کرنسي او دغه خبره وه اکاونټینګ اینډ کرنسي بوت آر د سیم تھنګ بټ سم هاو تاسو چې کله سپیس په دې اپلای کوئ په دې یو کې زموږ سره په کرنسي کې ورسره بیخي دا ډالر ساین لګېدلی ایډجسټنټ او په بل کې ورسره داسې سپیس اپلای کېږي نو سم هاو تاسو اکاونټینګ والا فارمیټ چوز کوئ صحیح ده فار بیټر ویژوالایزیشن سم هاو اوس زموږ سره بل دی ډیټ و لیټ سپوز زما سره یو فارموله په دې ایکسل کې موږ یوز کوو ناو زموږ د سره پاره ده چې یاره زموږ سره چې اوس کرنټ ساري custom okay now صحیح ده now زموږ ته ښایي چې یاره اوس زموږ سره کوم let me check it why it's like that okay زموږ سره ښایي چې یاره زموږ اوس کوم ډیټ دی صحیح ده یا مطلب سم هاو تاسو کنسیډر کوم ټایم وغیره دی که نه نو ګوره یو زموږ سره شارټ ډیټ یو زموږ سره لانګ ډیټ په لانګ ډیټ کې ګوره زموږ سره شارټ ډیټ رایي که نه یار مطلب لکه سمپل اپریل میاشت ته وغیره وغیره که نه څلورمه میاشت 7 تاریخ ته 2024 اوس که چېرته زه سمپل دا داسې کاپي کړم او کاپي سیل اوکې او دا زموږ سره شارټ ډیټ په دې اپلای دی فارمیټ او په دې باندې بل باندې زه لانګ ډیټ اپلای کوم تاسو کتلی شئ اوس په زموږ سره په دې کې اډیشنل انفارمیشن ورسره ایډ شي تاسو کتلی شئ که نه ګوره دا ډیټ زموږ سره شارټ ډیټ او دا زموږ سره لانګ شو مطلب په دې کې ورسره ورځ هم راله د هغې میاشتې نوم هم ورسره راغی چې مطلب
څلورمه میاشت کوم اپریل میاشت ده. صحیح ده. نو دا زموږ سره دغه فارمیټ شو چې یاره دغه تاسو لانګ او شارټ ډیټ اغستی سئ. صحیح ده. بل زموږ سره ټایم دی. نو زموږ سره چې اوس کوم کرنٹ ټایم دی هغه د څه کو لکه نو فارموله اپلای شوی ده کنه. نو کرنٹ ټایم چې زموږ سره کم دی لکه لیټ سپوز دلته د په دې باندې ټایم چې کوم د په دې سیل باندې ټایم پر اپلای کو و زه راځم زه نو لیکم چې مطلب کرنٹ زموږ سره کم ټایم دی سوري ها کرنٹ زموږ سره کم ټایم دی غری ماته وخت تاسو کته شي زموږ سره 7:37 کنه تاسو چونګ لاین تاسو لیپټاپ سکرین نه ښکاری هغه ما سم هاو هایټ کړو. نو زموږ سره 31 سکند اوس په دې ټایم کې زموږ سره چې کوم سټیل کم لایو ټایم نو هغه دغه ټایم اوس تاسو کته شي دا اوس بیرته ټایم چینج شو تاسو کته شي زموږ فارموله هم هغه ټایم یا سکندونه شکل چینج کړ. نو زموږ سره د چیرې لانګ ډیټ او شارټ ډیټ ستوي. صحیح ده. پرې کې سټوډنټ زموږ سره بل دی پرسنټیج خو الریډي تاسو ته ما وایي چې زموږ سره سیمپل د سره د پرسنټ ساين نه لیټ سپوز کزه دا بیرته جنرال کما let me do this general and then I will apply percentage. تاسو کته چې بریزم سره پرسنټیج ولا ساين نه خو تاسو ته وکړي چې بریزم سره پرسنټیج دا نمبر سره د 20 ځکه کې د 100 کې ضرب کی کنه پرسنټیج مکسم په اپلای کو ملټیپلای کو نمبر with 100 and then divided it by somehow. اوکې نو دا تاسو د سي هم کولای شئ که تاسو په دې باندې داسې اپلای کوي کنه let me check it ز په دې باندې داسې ما کو صحیح ده. و زه غواړم چې را دا سیل دې ډیوایډ کوم لیټ سپوز دا ډیټا دلته د کوم کنه سمپل ما کو سم صحیح ده سمپل ما کو سم نه بعد لیټ سپوز ما دا 2 سیل سلیکټ لای کنه دا به زه ډیوایډ کوم بای 100 صحیح ده. او د دې سیل چونکه فارمیټ وته مونږه چینج کړل نو بیا منورم خو سم هاو تاسو کته شي 0.5 راغی او دلته به 0% ولا اپلای کوم تاسو کته سم 50% راغی کنه زم سره هغه کوم مقصد چې زمونږ وو هغه داسې صحیح ده چې زم سره دا کم دینه 65% 60% وغیرہ وغیرہ 10% کې راشي. نو سمپل دا ډیټا تاسو دې نه داسې سم هاو ډریګ اینډ را والا کې څه کولای شي. صحیح ده. وسټرونز زموږ سره په دې کې بل چې کوم اپشن دی هغه زموږ سره فریکشن دی. فریکشن ګوره فریکشن څه ته وایي فریکشن مونږ کسر ته وایو کنه مطلب یو نمبر مونږ په بل باندې ډیوایډ کوي ته فریکشن وایو کنه. somehow let me clear this all okay and دلته سمپل زه جنرال والا فارمیټ اپلای کوم چې تاسو سمپل دا ډیجیټ ښکاري شي. ها سټوډنټس ګوره لیټ سپوز دا 50 چې کوم دی کنه دا زه ډیوایډ کوم په 25 باندې simple as that کنه ما سمپل یو نمبر ولیکو د فارمیټ جنرال دی او که زه به د فریکشن اپلای کوم تاسو کته شي موږ سره اوس ته دی سیل چې کوم دغه رقم سره شو فریکشن شو. فریکشن مطلب کسر چې دا زموږ سره د بر نمبر دی یو لاندې نمبر د موږ سمپل شکل دی لکه زه داسي تاسو ته وایم دا 1 ور 2 دی کنه نو دی 1 ور 2 ته موږ فریکشن وایو مطلب یو زموږ سره نامینیټر یو فریکشن کې یو زموږ سره ډینامینیټر 1 زموږ سره نامینیټر دی 2 زموږ سره ډینامینیټر دی. صحیح ده. دې ته موږ که زموږ سره داسې نمبر زی نو هغه باندې سمپل موږ د فریکشن والا فارمیټ چې کوم دی داسې دا اپلای کولای شو. صحیح ده. یا کلیټ سپوز زه داسې وکم چې زموږ سره زه دا سیل چې کوم دی سلیکټ کوم ایز ا فریکشن دلته زه 2 ډیوایډ سوري 10 چې کوم دی لکه دی مطلب چې 10 ته 5 ډیوایډ کې کنه 10 ډیوایډډ بای 5 دی کنه سمپل زم سره 2 راغی. اوس لیټ سپوز دا فارمیټ د دې سیل فارمیټ زره ریفلیکشن سره کوم او د 50 ز ډیوایډ کوم 425 باندې. صحیح ده. تاسو کته هم زم سره 2 راغی نو مخکې زم سره ولې کارونه کو دلته په دې کې ولې کارونه کو ځکه کارونه کو چې دی فارمیټ ته مخکې مونږه نو د ښکارې کنه لکه زه تاسو سمپل بیا پوهیږم دا سیلز دی د دې ګورال فارمیټ زم سره فریکشن دی کنه دا تاسو کته شي زم سره داري فریکشن فارمیټ دی چې فریکشن فارمیټ شو دی وځه په دې باندې سمپل یو قسم لازم چې 90 ته ډیوایډ کا په 45 باندې 90 ډیوایډ کا په 10 باندې سین زم سره نو په کار چې راشي کنه دا تاسو کته زم سره نو داسې راغی سمپل کنه دا زموږ سره شي دا زموږ سره فریکشن دی په نمبرز فارمیټینګ کې زموږ سره شو فریکشن شو. دا غینه بعد سټوډنټس زموږ سره په لاس کې چې کوم دی ساينټیفیک لکه مطلب یو نمبر دی زموږ سره لیټ سپوز زموږ سره دی 10 کنه اوکې په دې باندې زه اوس ګور دلته دی ته موږ ساينټیفیک ویلیو وایو دا ویلیو زموږ سره سي زموږ ساينټیفیک ویلیو وایو. اوس سټیل زه په دې باندې په خپل سم هم نه يم پوهه چې مطلب چونکه اپشن خو ماته لکه دا خبره ویل ښکاري خو چې د دې کار سره کنه لکه زه سټیل وسه پورې په ایکسل کې ما دا اپشن جنګ کې نه دی یوز کړی نو دیټس هاو تاسو یې لګو کوئ او کنه زبرته په نیکست کلاس کې دا اپشن بیرته وکم. صحیح ده چې مطلب ته دې د ابزرو ګورم د ساينټیفیک خو ما د دومره خاص ساغه نه ښکاري چې یوز به خامخا ډېر ښایسته یوز به خو زه پې نه پوهېږم سټیل. صحیح ده خبره داره let me clear it که زه داسې دا کومه چې دا زموږ سره ریزلټس ورکوي
اوکے لیټ سپوز I don't know چې مطلب still د دې زموږ سره څه ویلیو ورکوي صحیح ده صحیح هیکزاډیسیمل somehow ویلیو ده خو لیټ اټ جنرال اوکې د هغې نه بعد سټوډنټ زموږ سره په لاست کې یو ټیکس فارمیټ دی ټیکس سمپل داسې دی چې لکه دا زموږ سره ایز لکه په دې زه فارموله لیټ سپوز اپلای کوم په دې به زموږ سره فارموله کار نه کوي ولې چې دا زموږ سره ټیکس دی ټیکس مطلب زموږ سره سمپل اوکې ښه اوس په ایډوانس ایکسل کې داسې ستاره صحیح ده خو که تاسو بیا هم په دې ګوټ کې دلته وګورئ که نه زموږ سره یو شین داسې دغه راځي د دې مطلب دا چې زموږ سره ټیکس دی نو دلته اوکې ښه یو کار بل کوو کیدای شي بیا به اپلای نه شي او واټ آی ایم ډوینګ اوکې داسې کار کوو که نه چې دا څیز مونږ لږ درې کوو صحیح ده دلته دا زه کلیر کوم دلته د دې سیل چې کوم هغه دی هغه زه ټیکس کوم صحیح ده نو اوس مې بي چې فارموله زموږ سره کار ونه کړي خو تاسو به هم چیک کوئ او اوس به موږ ته هم پته ولګي خو زما مخکې چې کوم و هغې کې به کار نه کوو اوس اینه ګوره دلته اوس زموږ سره داسې شو دا فارموله اپلای کړه که نه تاسو کتلی شئ دا زموږ سره فارموله ده او دې فارمولې کار ونه کړو ګورئ ښه صحیح فارموله ده که نه سمپل ورته که زه سیده تاسو ته لږ نور هم داسې وښیم داسې کوم صحیح ده ګوره دا فارموله زموږ سره بالکل رینج ورته موږ بالکل برابر کړی دی ساری دلته دی اوکې زه سمپل دا رینج لږ چیک کړو رینج بالکل برابر دی مطلب زموږ سره د B1 دا دی که نه د B1 نه واله د C5 پورې زموږ سره رینج دی صحیح ده دا رینج به تاسو بیا ډیفاین کوم زه ډزنټ میټر دا زموږ سره زموږ رینج شو صحیح ده اوس زموږ سره دا رینج دی اوس ګوره په دې زموږ سره فارموله کار نه کوي ولې فارموله کار نه کوي ځکه چې د دې فارمولې چې کوم فارمیټ و هغه موږ ټیکس کړی و صحیح ده ګوره دا ټیکس فارمیټ دی که نه اوس چې کله د دې فارمیټ لیټ سپوز جنرال کوم یا نمبر کوم لیټ سپوز ما نمبر کو صحیح ده اوس چې زه دا نمبر هم کوم دا زموږ سره کار کوي تاسو کتلی شئ 50 راغی 2 0 ځکه چې فارمیټ نمبر دی که زه جنرال کوم نو هغه 2 zeros به دې بیا شي ختم شي مطلب مې د خبرې دا دی چې لکه یاره مونږ په ټیکس چې کله هم په سیل باندې ټیکس اپلای کړو دغه مطلب دا د زموږ سره سمپل یو ټیکس کنسیډر کیږي او اوس زموږ سره چې کوم په ټیکس کې زموږ سره کوم نمبرز دي نو په هغې هم سم هاو چې بل کوم سیل چې هغې زموږ سره فارمیټ جنرال پای کې په دې باندې فارموله کار کوي صحیح ده امید لرم چې تاسو زما په دې خبرو باندې سم هاو پوه شوي چونکې داسې څه قصه به پکې څه دومره نه وي صحیح ده ښه سټوډنټس په دې کې نور زموږ سره کسټم چې کوم دی هغه هم دی صحیح ده مال چې موږ پکې کسټم نن وکړو خو دغه دی دا څه ورته وایي په دې باندې موږ لږ یو ځانه کلاس ول پرې کسټم باندې چې تاسو په دې باندې ښه پوه شئ ځکه دا کسټم فارمیټ ډېر زیات یوز کېږي لکه زیات د دې شیزونه هم زیات موږ دا کسټم فارمیټ یوز کوو نو دغه اپشن ځان نه بیا ډېر زیات ټایم والي بل دلته ماته لایټینګ هم صحیح شو کوي دغه کوي سپارکینګ وغیره نو هغه به ورته وګورو چې دغه څه مسله راکړه نه شل قیسې نو زه به دغه وګورم بل د ساینټیفیک چې کوم فارمیټ دی د دې باره کې به زه لږ ځان پوه کړم چې وای اټ از ناټ ورکینګ سم هاو ان دیټ سینس اوکې سو یا ورکینګ خو کوي خو لکه مطلب دغه مطلب سره به دغه سټیل زه هم په خپله نه پوهېږم چې دغه څه مطلب و ځکه موږ ساینټیفیک ډیټا راکړه په هیکزاډیسیمل فارم کې و نو آی کانټ انډرسټینډ انیثینګ فرام دیټ ډیټا سو انشاءالله امید لرم چې نن لیکچر تاسو پوه شوي او په نیکسټ لیکچر کې هم پرې کسټم باندې خبره وکړو چې کسټم فارمیټینګ څه ته وایي او دغه یو څیز به تاسو ته هم زه کلیر کړم سیده تھینکس فار واچینګ